په بلوچستان کې یو بل برید 2 سرتیري او لاروی زخمی شوي. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د بلوچستان په سرخار کوچه کې پر ملیشه ځواکونو په شوي برید کې 3 کسان زخمیان شوي دي. د کوچې ASP نوید عالم رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو د فبرورۍ پر 9 نیټه د کوچې پر سریاب سړک ګزمه کوله چې ورباندې چاودنه وشوه. د هغه په وینا چاودېدونکي توکي د سړک غاړې ولاړ موټر سایکل کېښودل شوي ول. د خیریه ادارې AD فاونډیشن چې د داسې پیښو پر وخت د امبولانس سرویس هم ورکوي یوه چارواکي د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې په چاودنه کې 3 کسان ټپیان شوي دي چې 2 یې امنیتي سرتیري دي. د ورځپاڼې په بلوچستان کې د FC ځواک په حواله لیکلي چې په دې برید کې ټپي شوي کسان 2 د FC سرتیري او 1 لاروی دی. بلوچ بېلتونپال غوښتونکو ډلې بلوچ نیشنل آرمي د دې پیښې ذمهواري منلې ده. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.